د نامساواتو د لاندې سیستم لپاره حل پیدا کړئ. وای لوی او مساوي دی له 2x جمع 1 څخه، وای کوچنی دی له 2x منفي 5 څخه او x لوی دی له 1 څخه. لومړی راځئ چې موږ او تاسې په دې ځای کې د y مساوي کېږي 2x جمع 1 خط رسم کړو. که چیرې دې خط ته وګورو دا د y له محور سره د مثبت 1 په ټکي کې قطع کوي یا په دې ځای کې د y له محور سره تقاطع لري. را به شو او میل به وګورو. د دې میل مثبت 2 دی. په دې معنی که چیرې موږ او تاسې د x په محور باندې یو واحد ښي اړخ ته ځو نو 2 واحده باید پورته خواته ولاړ شو چې دا ځای راځي. او بیا هم که چیرې 2 واحده ښي اړخ ته د x پر محور ځو نو د y پر محور باید 4 واحده پورته خواته ولاړ شو او په همدې ترتیب سره داسې یو خط لاسته راځي. که چیرې همدې ټکو ته لاندې خواته هم دوام ورکړو نو په داسې ډول سره به ښکاره شي چې میل یې مثبت 2 دی. هرکله داسې یو څه. ښه دا چې دلته په نامساواتو کې د مساوي علامه یې په خوا کې ده نو موږ او تاسې به دا ټکي د ډک خط په ډول یو له بله سره واصل کړو چې دا خط بیا په داسې ډول سره معلومیږي. ښه دا خط شو. اوس به بیرته نامساواتو ته وګرځو. په نامساواتو کې موږ او تاسې ته ویل شوي وو چې د y قیمتونه له 2x جمع 1 څخه لوی دي. نو له دې څخه چې لوی څه قیمتونه دي هغه ټول زموږ او تاسې د حل د سیټ برخه ګڼل کیږي. یا دې خواته چې څه ټکي او قیمتونه دي هغه ټول زموږ او تاسې د نامساواتو لپاره د حل برخه ده. او د همدې خط په ګډون تر دې خط لاندې چې کوم ټکي دي هغه هم زموږ او تاسې د حل د سیټ برخه دي. را به شو او دویم نامساوات به وګورو. په دې ځای کې بیا هم که چیرې موږ او تاسې د y مساوي کېږي 2x منفي 15 خط رسم کړو نو د دې خط تقاطع به لومړی وګورو چې د y له محور سره په منفي 15 کې قطع کوي. وګورو 1 2 3 4 5 منفي 15 دا ټکی راځي. دا چې د دې میل هم 2 دی نو په دې معنی چې له مخکیني خط سره موازي دی نو دا به هم په داسې ډول یو خط رسم شي. لومړی به دلته یو څو ټکي ورته په نښه کړو تر څو وروسته د رسمولو په وخت کې زموږ او تاسې کار ساده شي. ښه دا چې دلته د مساوي علامه نشته نو موږ او تاسې باید دا خط د ټکي ټکي خط په ډول واصل کړو تر څو پورې موږ او تاسې دا وښیو چې تر د یاد خط لاندې چې کوم ټکي دي هغه زموږ او تاسې د نامساواتو لپاره حل نشي کېدی. که چیرې بیرته نامساواتو ته وګرځو په دې ځای کې ویل شوي وو چې زموږ او تاسې حل له 2x منفي 15 څخه کوچني قیمتونه دي نو له دې څخه ښکته خواته چې کوم قیمتونه دي هغه ټول به زموږ او تاسې د حل د سیټ برخه واوسیږي. وابخلو او دا ځای به په داسې ډول سره په نښه کړو یا به یې خط خط کړو تر څو پورې په ښکاره ډول ولیدلی شي. تر دې ځای پورې که چیرې وګورو نو زموږ او تاسې د دې دوو نامساواتو ترمنځ هیڅ کوم ګډ ټکی نشته یا کوم مشترک حل نه لري. را به شو او دریم نامساوات به رسم کړو چې په دې ځای کې x لوی دی له 1 څخه. که چیرې موږ او تاسې x مساوي کېږي له 1 سره خط رسم کړو نو دا خط به بیا په داسې ډول یو خط ښکاره شي. په داسې ډول سره به ښکاره شي. دا به خط شي. په دې ځای کې په نامساواتو کې ویل شوي چې له دې څخه لوی چې څه قیمتونه دي نو له دې څخه لوی قیمتونه ټول دې خواته دي. دا ځای به په داسې ډول سره خط خط کړو چې دا ځای زموږ او تاسې د دریمو نامساواتو لپاره د حل د سیټ برخه ده. په ټوله کې که چیرې ورته وګورو موږ او تاسې په دې دریو نامساواتو کې کوم مشترک ټکی پیدا نه کړ چې په هغې ټکي کې د دریو واړو نامساواتو حل وجود ولري. نو کولی شو ووایو چې زموږ او تاسې د دې نامساواتو د سیستم د حل سیټ یو خالي سیټ دی. کولی شو په داسې ډول سره یې وښیي او یا هم کولی شو په داسې ډول سره یې وښیي چې په دې سیټ کې هیڅ کوم عنصر نشته.